تاسو په ویډیو کې پیازان ته ویلو چې یاره یوسف جان څه کړی دی ما سره یوسف جان لاړ شي د ترکی پورې چې ما کوم ویلاګ ساس کړی دی یوسف جان کوم دی ګوره دا غوی راته کیسه کوله مفتی صاحب غوی را جنازه کدرې غن نه کړ پیسې ګټل پدې شو مفتی سردالي حقانی صاحب واقعیا راغله واقعیا کې دی لړو مفتی صاحب لا پکټ کې پروت دی لا خښوم نه دی د پنځوم نه دی کور کې غوبل او غوغاوه چغې سوري وی جړاګانې پر یادونو تر کتر ماشومان بچ چې ګم دی ترګو کې اوخ کې را روان وي او جړلې ته چې کوم دی اوس لارې لا موجود دی کټ کې پروت دی او ته دا مایک مخې ته کوي چې بچي لیه بچي او کړوسیه بچي او ډینګریه بچي ځان له سوشل ورکر دی ځان له ما زه چې کوم دی په درې ملړم چې ته په یوسف جان باندې ګوتو چته ته د خان بابا سره د خپل پالور د پاره د خپل مفاد د پاره د خپل پیدې د پاره تاسو سونه کړل ولی هغه د سراجي چې کله ته تاسو کې چې تروجی نشي ولی هغه مسلمان نه دی پریفلینو خو شو دغه پلانینګ خو ستا ختم شو دغه پلانینګ به کله راځي دنیا ته سرګند کې چې د خان بابا پیک دیو کړیل دی زبیر ورته چې تراشه تی د دنیا ته وخای په خپل به وته وخای زر د کوم خبره نن چې ته وای که دنیا ما منی خو زه به دنیا ومنم که دنیا ما نه منی زه د دنیا نه منم موتا دغه سونیا شاه او دغه علی شاه او دغه خریم شاه او دغه سندل خټک سپورټ کړی نن ځکه په سوشل میډیا باندې دوه درې فالوور دي السلام علیکم ګرانو مینوالو تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219 شروع کوم پنوم د خدای چې ډیر زیات بخون کې او مهربانه قدرمند استاد سرور محمد کاشف یا موتاسو ګوري جندیش نغر ټي وي راغله مردان ته په مردان کې یو داسې شخصیت چې د استعارف محتاج نه دی راغله ما صادق تورو خواله 2 سکند پس په تاسو سره ماري بکو زمنګ سره اوسئ ګرانو قدرمندو د ټیم کې ما سره صادق تورو موجود دی یو سوشل ورکر دی او د ډیر وخت نه خالي ځل کې د خان بابا سره او دغه سوشل میډیا باندې منګینو صادق تورو صاحب ډیر زیات مننه کوم د وخت راکول یو جهان مننه په خپل پروګرام کې ته نیکی خلیو احترامات ډیر مننه کوم چې تاسو په دې لړن څنګه وخت کې د مونږ لپاره ټیم وباسو دا ډیر غټه خبره ده چې تاسو د پښتنو په اړه باندې چې کوم دی خپل خدمات ورکوي دا ډیر غټه خبره ده مننه کوم بعد چې زمو خواله رااله صادق تورو صاحب دا برته سرګند کې سوشل میډیا په کوم خیال باندې جوائن کړل او د کله نم جوائن کړل سوشل میډیا خو زما تقریبا 3 کال وشو خو کم ټایم کې چې ما سوشل میډیا استعمالول نو زما یاره ما ډېر زیات خې ویډیوګانې جوړې کوشش به مې کو او یاره ویور وغیرہ به نه راتلل نو بس دا بیا یکلی کې یو مرګري و 2-3 مرګري و ویلکه مو حضور ترکی لکه نه نو مې هلکه په کومه ځای وي په دې غرونو ورولو نو مې بس ځای چې زو یاره نو وړه خو مې نه کېده بس هغه وایي که ته ځې او که نه ځې زه ځمه بس روان شو هغه چې زه کویټې ته ورسېدم او د کویټې نه چې ایران ته ورسېدم نو زما تقریبا 20-30 هزار فالوور دو الان کې 4-5 هزار نه خوځېدل نو بس هغه سخت مختم چې په لاره باندې وکړې هغه هر څه ویډیوګانې مې وکړې نو مې چې اپلوډ کړې یاره شي هغې سره بدل شو نو بس په دې وجه بیا مې یاره بس خوشي مزه وکړه نو بس بیا مې سوشل میډیا شروع تاسو ترکی ته لاړئ هلته وخت تېر کو وخت هم تېر نه کو واپس راغلی څه حساب یاره زه خو لاړم د ایران کې چې سخت مختې وې پوه شوې په لاره باندې ډېر تکلیفات و ګاډي هغه موټر هغه شاته ټینکو کې کله اچولې او کله څه کې لوی فلم روانو نو بیا داسې چلو شو چې د ایران نه بیا لړو ترکي ته نو ترکي په بارډر هم یو 2 شپې مزل وکړو نو بیا شاته نه را باندې ډزې مزې شروع شو بیا رسار ټیم نو بس زه خو چې کوم دی نو را پرېوتم 150 کسانو او په خوش ته بیابان کې بیا چې را پاسېدم چې نه وه یاره بس دغه حالات مالات را باندې تېر شو او بیا پولیس ونیسلو سزاګانې وغیرې راکړه او هغه ایست اکه شپه باندې په بل ورځ باندې چې کوم دی راواړولو واپس ایران ته نو بیا په واپس په ضلالت باندې خپل ملک پاکستان ته رالو خو لکه کم از کم 24-25 دن موږ باندې هغه سخت تېرې شوي دي داسې کار تاسو په یو ویډیو کې پیازان ته ویلو چې یاره یوسف جان څه کړی دی او یوسف جان څه کار کړی دی ما سره یوسف جان لاړ شي د ترکی پورې چې ما کوم ویلاګ ساس کړی دی نو ویلاګ ځان له یو کار دی دا کوېشن زما ډېر وخت نه بزله کیو او سوشل ورک چې کوم دی دا ځان له تاسو خدمت نه وکړئ تاسو ځان له یو ویلاګ ساس کړو هغه هم صرف کتونکو ته ښودو چې دلته مه راځئ کوم خدمت چې د یوسف جان دی هغې ته تاسو په کوم نظر
باندې ګورئ چې لکه تاسو هغې نه مقام ځان لډیر ورکړو په هغه ویډیو کې تاسو ویلي یو ملګري یو ځان په دې پوه کوي یو دی خدمت او یو دی ځان مشورول یو دی پیسې ګټل دا درې کیټګریز دي یوسف جان چې کوم دی خدمت دا خو یو سیټ تکا پوه شو دا خو دې سره وباسه پیسې ګټلې او شهرت هم ته سره وباسه پیسې ګټل پدې شو مفتی سردالي حقانی صاحب هغه واقعیا راغله هغه واقعیا کې دی لړو مفتی صاحب لا پکټ کې پروت دی لا په دنیا کې دی لا خښ شوی هم نه دی دفن شوی هم نه دی او سار وختي و کور کې غوبل او غوغا وه چغې سورې وې جړاګانې وې فریادونه د هغه چې کوم دی کتره ماشومان بچي چې کوم دی په سترګو کې اوښ کې را روانې وې او ژړلې فریادونه یې کول هغې ته چې کوم دی اوس لارې لا موجود دی کټ کې پروت دی ورته دا مایک مخې ته کوي چې بچي لالیه بچي او کړوسیه بچي او ډینګریه بچي دا څه چلو نو لکه زه دا ویم چې وروره دا انسانیت هم څه شی دی یار ښه راته پکې بیا یو کس ووایي چې راغی او ده ته توړې هم و که نه لکه دا خبره اوس هر دغه خبره لږ وضاحت دا چې کوم دی ګوره دا هغه زوی راته کیسه کوله مفتي صاحب هغه زوی چې یاره جنازه قدرې هغه نه ده کړې داسې کار دی جنازه نه ده کړې هغه صادق وایي زه دې وخت کې یو خبره اډ کول غواړم چې لکه مو ګوره یوسف جان ته زموږ سترګې دي اوس که موږ دغلته یوسف جان نه وی تللی بیا به موږ به کنځلې بیا نه کول چې دا خپلې پیسې پیدا کړي خپل مواد ورپسې ګرځي خپل د هر څیز یو طریقې زم لړم که نه زم یو سوشل ورکر یم یوسف جان ځان له سوشل ورکر دی زه ځان له یم زه چې کوم دی په درېیمه لړم په لومبۍ ورځ جنازې له لړم خو دا مې نه دي کړی چې خلک په عذاب کو دا وکړه جنازې له صرف تلیم دا نه چې ویډیو یا سوشل ورکر یا خپلو مفادو له تلیم الان کې زما هم یوټیوب چینل شته دا بل هم شته ستا هم شته بل هم شته خو نه دا چې نامناسبه او ته منې چې یو سړي جنازه ونه کړي او ته لاړ شي ویډیوګانې وکړي هسې خبره ده یو منټ دغلته زه خبره کوم که نه چې دغه وخت کې چې کوم دی تاسو ته پته نشته په خپله تاسو ته پته نشته چې یار یوسف جان جنازه کړې که نه ما په خپله باندې کتلي د هغه ویډیو چې هغه جنازه کړې ده دې ته زه ګارنټي در کومه بیا چې تاسو ته ما سره پروف په دې باندې شته چې ما هغه په کورسۍ کې ناست دی باقاعده چې تقریر کېږي کوم وخت کې د جنازې وخت چې اوس تقریر درته کېني تا سره د تقریر دپاره وخت شته دی ته به جنازې کې څنګه نه ودرېږي دا د سوچ خبره ده که نه تقریر نو ګوره هغه چې کوم ټایم ویډیو کړې ده پوه شوې د هغه ځای کسان به هم درته وښیم لکه دا ته دا نه هم چې زه په هغه څه تنقید کوم زموږ ورور دی زه پې مشر زما مشر دی دلته ما راوستو زما د کلي کې مسله وه الان کې ما هم ویډیو کول شو یو ماشوم و دوه بچي و سره یو والد صاحب و چت پې راپرېوته ما دې راوسته ده چې کوم دی یو دوه درې ملګري ولاړ و هغوی سره یې تصویرونه وباسه زه ټیک نه یم او زه تصویرونه وباسم هلکه داسې خبره شوه یار زه هم یو سوشل ورکر یم زه چې کوم دی ستا دپاره هم ځان اویلیبل کوم ده دپاره هم ولې دا خو زندګي ده دا خلک تا سره مینه کوي که څنګه ده په هغه شي باندې ته بیا هغه ویډیو نه اپلوډ کوله څو هفتې تېرې شوه سړی کله وپاچو خبرې میاشت دته ما مینتونه کړې لکه دا ویډیو ولې نه اپلوډ کړې چې بیا ایډمن ته ما وویل ویډیو چې کوم دی څه په اوسونو بیا اپلوډ کړه داسې کار دی چې موږ به ووایو چې یوسف جان دغلته دا ویډیو نه اپلوډ کوله د څه وجې نه اپلوډ کوله دا اچھا خبره چې بس مړه ته په هر څه پوهېږي چې لکه مثال تازه غم دی سړي باندې چت را پرېوته خو ویډیو اپلوډ کړه چې د غریبانانو سره څه مدد وشي اوس دلته بله خبره اډ کول غواړي هغه باندې هم چت را پرېوتې و په مفتي صاحب هم اکسیډنټ شوی و تا ولې هغه له تازه مړی دی تا هغه له ولې راوستو چې تا پرې ریکارډینګ کوو چې تا هلته په هغه باندې ګوته نیسي که نه د مفتي صاحب ویډیو هغه ولې زر اپلوډ کړه خبره خلکو غوښتله هغه یې زر اپلوډ کړه د مفتي صاحب ویډیو زر اپلوډ کړه اپلوډ یې نه کړه او دا غریبانان چې کوم دی راشه ورسره بچي مو وفات شوه او دا مشر هم وفات شو د دې له زه ثبوت در کوم ګارنټي در کوم ما سره یو وایستې د ده هغه چې کوم سیکرټري دی هغه سره ما خبرې کړې دي ورته مې وویل لکه دا ویډیو اپلوډ کړې نه ورکوله د مفتي صاحب چې کوم دی څنګه دفن شو د چې کوم دی ویډیو بیا ډایرکټ ورکړو یوسف جان زمونږ مشر دی موږ ته زده کړه کوو هغه چې کوم دی زما مشر دی یوسف جان زما دپاره معزز دی زه د هغه قدر کوم پوه شوې خو لږ انسانیت به مخې ته راولو یوازې یوټیوب او پیسې نه دي د عوامو دپاره به م څه کول غواړي زه تاسو ته دې وخت کې زه یوه خبره اډ کول غواړم چې ته په یوسف جان باندې ګوته اوچتې ته د خان بابا سره د خپل پالور دپاره د خپل مفادو دپاره د خپلې پیدې دپاره تاسو څه ونه کړل اوس ته زه خبره کوم یوسف جان باندې خو زه تنقید دا نه کوم چې په هغه زه تنقید کوم باقي ته راغلې د خان بابا خبرې له خان بابا که هر څنګه دی ته وګوره په دنیا کې د خان بابا یو نوم دی دا خو منې که نه په پاکستان کې د هغه نوم دی پوه شوې
خان بابا زما د مردان د علاقې دی د مردان چې یو سپی می که نه د هغه به زه قدر کوم قدر پوه شوې خان بابا زما یو ملګری دی زما یو ذاتي زما هغه سره چې کوم دی د زړه یو رشته ده هغه سره چې د هغه قدر نه کوم د هغه سره مینه نه کوم هغه د هغه پبلیسټي نه کوم نو زه به څه کوم پبلیسټي ته داسې هم کولی شي چې هغه یو برند دی هغه ته راوچت کړي که نه او هغه ته د پبلیک ته وښیي صحیح شو په دغې باندې هم د هغه انټروډکشن کېږي د هغه تعارف پې کېږي دغه ویډیو ستا فالوور زیاتېږي ستا ویوز زیاتېږي ستا مفاد پې کېږي ستا مشهورتیا پې کېږي ولې هغه داسې راځي چې کله ته تپوس کوي چې ته روجې نیسي ولې هغه مسلمان نه دی ګوره دا خو مونږ صفا وایو دا خو مونږ یو انټرټینمنټ کوو مړه ته ولې نه پوهېږي یو عام سړي نه زه داسې سوال کوم زه انټرټینمنټ دغلته په بل طریقه ولې نه کوم چې هغه وخندم یا ورته وایم چې خان بابا ته را دې خوا که زه تا دا کمیس لږ شانتې کولاو کړم او زه دا دې کتونکو ته وښیم چې تا دا باډي اوریجنل ده او که نه دا اوریجنل دا شی چې کوم دی دا په یو مذهب هم دا روانه ده چې ته په انټرویو کې یو سړي نه کمیس وباسې لکه دا ډېره نامناسبه نه ده یاره دا مناسبه نه دا زما مذهب نه مني نه ستا ضمیر دا مني زما ضمیر نه مني خو زما ضمیر دا هم نه مني چې یاره زه خان بابا له ورشم زه دې ورته مایک ونیسم زه دې ورته وایم چې ته روجې نیسي که نه نه دا زما ضمیر مني خو دا ټول شی پرې پلینو دا ستاسو په پلانینګ شوی دا ټول پرې پلینو پوه شوې دغه پلانینګ خو ستا ختم شو دغه پلانینګ به کله راځي چې ته دنیا ته څرګنده کړي چې دا خان بابا پیک دی او که ریل دی خان بابا ګوره اچھا خبره هغه ملک زبیر ته یو افغاني ویډیو کړی و زموږ ملګری دی رحیم صدیقي وی خان بابا فیک دی هغه ته راشي بس دا خپل کورواله دی پې دغه کوي که چې ته زامن دې غټ وشو نو خان بابا به غټي ګوره دا خبره به نن زه د دې ویډیو نه کټ کوم ځکه صادق بھائی دا به تې زه نه کټ کوم صحیح شو رحیم صدیقي ورته وویلې زه به ووایم چې هغه به د کوروالي او د باډۍ د دې مختلف ویلیو ده ګوره دا ستا ده چې دا ستا چې کوم نسل دی دا پلار پسې دا خو منې که نه نو تا ته به صفا پته ولګي نه نو چې ما دونه محنت زه کوم صادق بھائی که زه دونه محنت کوم صحیح ده زه به خپله کور واله مثال کې رحیم صدیقي به خپل کور واله زبیر ورته ویل چې ته به راولي او ته به د سره د هغې نه پس به زه دلته په شاټ په لنډو الفاظو کې دغه جواب دا نه و زه به ورته وایم چې راشه ده به ورته ویلی چې ته راشه ته د خان بابا سره کښېن ته انټرویو کوه ته پرې لاس ووهه ته ورته ودرېږه ته ورته ووایې چې یاره دا وګور ریل دی که پیک دی د دنیا ته رحیم صدیقي به ورته ویل چې زبیر به ورته ویل چې ته راشه ته د دنیا ته وښایې په خپله به ورته وښایې زه درته کوم خبره نن چې ته وایي که دنیا ما مني خو زه به دنیا ومنم که دنیا ما نه مني زه دا دنیا نه منم خان بابا دې بس که څوک یې مني ودې مني که نه دې مني ته صفایي وکړه که نه ته خو د هغه یو خاص سړی ته صفایي څنګه صفایي وکړم دا هغه د ریل کنټینټ شو که نه ته ولې هغه پیک ساتي پیک چې کوم دی خان بابا ګوره خان بابا فخر پاکستان دی او زمونږ شان دی بس نور د دې کې څه خبره نه کوم چې پیک دی او که پیک نه دی بس ډیره سمه ده یا لکه زمونږ په معاشره کې اوس علي شم ده که نه موږ چې ته افغانیان یې ګوره ته د دې خلکو نه ښه واقف یې تا ته ښه پته ده چې نن سبا موږ رونه دي زمونږ یو پښتانه دي زمونږ افغانستانیان موږ له بل څه نشي راکولی موږ ته لنډ مثال وایي سندل خټک او خریم شاه ته وګوره او علي شه او داود شاه ته وګوره او سونیا شاه ته وګوره موږ هغوی ته بیا سر ښکته کړی موږ سره جواب نه وي ما ته دغه سونیا شاه او دغه علي شاه او دغه خریم شاه او دغه سندل خټک سپورټ کړي دي نن ځکه په دې سوشل میډیا باندې دوه درې فالوور دي که ما ورته ورته میک نه وي نیولې ما ورته ورله نه وی ورغلی نن به دغه خلک چا نه پېژندل ګوره هغه بیل حساب کتاب دی فحاشي فعلول بیل حساب دی که ستا په ویډیو یو ماشوم وخاندي هغه د هغه په مخ کولا راشي یا هغه لږ نوې څه وګوري نو دا غلطه خبره نه ده دا تا ته غلطه خبره نه دا غلطه خبره نو خان بابا مین شي انټرټینمنټ خوري چې یاره خلک یو یونیک شي وګوري ته وګوره نه د غمونو خبرونه دي په اردو هر سړی په سیاست کې نښتې څوک شوی یو ټینشن جوړ شوی که خان بابا یو ټریکټر راښکه ټرالي راښکه یو ګاډی راښکه الان کې که هر څه دي خلک وایي چې نشي راښکې هر څه دي خو بیا هم تاسو یو نوی شی خو وکته که نه زه ته کوم خبره زمونږ د یو خان بابا سره دلته په مردان کې 12 خان باباګان نور را پیدا شول چې دا کم کتونکي او کنفیوز دي او څوک چاته وضاحت نه ماول چې تا سره همداسې کوېسچن نه دی شوی یا ما نه دی اورېدلی نو دغه کوېسچن چې کوم دی مال وضاحت وشي بابر بای دلته چې کوم دی ما ته وایي چې زیاره زه یو ریل کمانډو یم او ریل پهلوان یم نو موږ که سبا چېرته زموږ ماشومان زموږ دغه میسج ورته کړو چې یاره ټیکټر راکړه او دغه موږ ټول نه پهلوانان نه شي که نه نه ګوره د چا خبره د خان بابا د پرسنالټي سره دا سوټ کوي چې هغه د ټیکټر راکاږي
هغه د دنیا طاقتورترین انسان ذاته وي ستا دا بابر چې کوم دی دا د دنیا طاقتورترین انسان خو نشي جوړېدی که په مطلب ورسېدی نو چې یو سړی څنګه وي او څنګه کار کوي نو هغه به صرف د هغه دی حقدار وي که دا نور وایي نو دا باسې ګپ لري ډیره سمه ده. خپلو کتونکو له په تیره باندې څه پیغام ورکړی؟ پیغام مې دا دی وروره چې خپلو کې مینه محبت ورورولي ساتئ، یو بل باندې تنقید مه کوئ، خاص کر زما چې کوم پښتانه وروڼه دي غلط بیډ کمنټس کوي وروره دا ستا چې کوم دی نسل ظاهروي نو ګوره داسې یو رایه ورکړه چې وروره ستا نه نور خلک چې کوم دی راځي او ستا د کمنټس نه یو ښه سوچ والي یو ښه طریقه والي. ګوره زمونږ دا پښتانه صرف دې پورې نښتي دي چې بس د ځان د شرمولی دی او داسې هغسې خلک کوم ځای ته ورسېده. راشه بابر اعظم د پاکستان د ټاپ پلیر هغه ته د پیپسي برانډ میلو شو. ولې میلو شو؟ ته داسې څه وکړه چې وروره تا خلک چې کوم دی راغواړي تا سره مینه وکړي، د نفرت نه نفرت خو د انسان نه نفرت نه. د هغه خلکو ډېر خیال وساتئ کوم خلک چې د خپل ځان خیال په خپله نشي ساتلی. ډیره زیاته مننه. دا و زموږ سره صادق تورو چې ډېرې ګټورې او ډېرې نامتو خبرې وکړلې. موږ دغه مرکه غوښتل چې دوی سره ریکارډ کو او ډېر پښتون او ډېر مطمئن انسان دی. ملګرو زه به ووایم چې دغه شانتې دغه خلک سپورټ کوي چې کوم ستاسو پخه راځي، ستاسو خدمت کوي، ستاسو د علاقې خدمت کوي، ستاسو د ملک خدمت کوي. چېرته چې مو ښاد خوشحاله آباد اوسئ. خپل ورور کاشف لور کې اجازت د لوی الله په امان.